الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو من سورة کهف او د دجال فتنې په باره کې خبرې کولې، نو زمونږ رسول سلسله په دې طریقه باندې شروع وه چې ولې په موږ باندې فتنې پټې پاتې کېږي، ولې موږ په فتنو نه پوهېږو. لوی لوی مصائب او فتنې دي هغه موږ ته معلوم نه دي. نو د هغې یو درې وجې موږ مخکې ویلي یو. اوله وجه دا وه چې هغه حوادث چې نبي علیه السلام بیان کړي هغه فتنې او مصائب لا مخکې له راغلي نه وي، ځکه نه پرې پوهېږو. دویمه وجه دا وه چې زیاتره دغه د فتنو باره کې چې کوم روایتونه دي اسرائیلي روایات په هغې کې یو ځای کړي شوي دي، نو د هغې د وجې نه فتنې موږ نه پټ پاتې کېږي. درېیمه وجه مو دا ذکر کړې وه چې په د احادیثو مبارکو کې او په قرآن کریم کې د فتنو چې کوم ذکر راغلی هغه کنایاتو کې ذکر شوي دي. نو دا درې وجې موږ مخکې ذکر کړي وو، یعنې صراحت پرې نه دی شوی. اوس څلورمه وجه موږ ذکر کوو چې ولې موږ فتنې نه پېژنو، فتنې را باندې پټې پاتې کېږي، ولې هغه مصائب او مصیبتونه او حوادث او ملاحم او جنګونه چې نبي علیه السلام ذکر کړي په هغې موږ صحیح نه پوهېږو، هغه صحیح درک کولی نه شو. څلورمه وجه دا د عزتمندو چې د انسان دا ذهن سیاسي جوړ شي، سیاسي ذهن جوړېدل او هر څه ته سیاسي رنګ ورکول، او دا سیاسي ذهن جوړونکی اکثر میډیا ده. د دې وجې نه عزتمندو عوام خو لا پرېږده، ډېر طلبه اکرام علما اکرام هم د دې نه متاثر کېږي. هغوی هر څه ته یو په سیاسي نظر باندې ګوري. د حالاتو چې څومره حوادث او مصائب دي هغوی یو سیاسي فکر باندې ورته وګوري، نو ایسته دا خلک په دې فتنه باندې صحیح پوهه نه شي. غزه باندې ولې اسرائیلو حمله وکړه؟ وایي ځکه چې اسرائیل غواړي چې د سویس کانال په بدل کې یو بل کانال جوړ کړي چې د اسرائیلو په منځ کې تیر شي، او سویس کانال د مسلمان په ملک کې تیر دی، آینده کې ډارېږي چې دا کانال بند نشي. دغسې د ده په شانته ورته د هر جنګ تر شا یو سیاسي هدف ذکر کول، دا هغه وجه ده چې موږ او تاسو په فتنې باندې نه پوهېږو، په فتنه باندې مو صحیح ذهن نه خلاصېږي. عزتمندو تر څو چې زمونږ عقل ایمانی جوړ شوی نه وي، زمونږ طرز او فکر ایمانی جوړ شوی نه وي، تر هغې پورې چې موږ د پردې تر شا چې کومې منصوبې دي، د الله کوم غیبي نظام دی د پردې تر شا، د الله کوم پلانونه دي چې د انسانانو د دنیا د نړیوالو په حق کې الله هغه عملي کوي، او د الله فیصلې او د الله فیصلې او ارادې دي د پردې تر شا، هغې باندې موږ پوهه نه شو او د واقعاتو او د حوادثو حقیقت ته ونه رسېږو. دا ولې زموږ ذهن سیاسي جوړ شوی وي، هر څه ته په مادي نظر باندې ګورو، په سیاسي نظر باندې ګورو، د قرآن او د احادیثو مبارکو د رڼا نه موږ استفاده ونه کړو، نو ځکه هغه فتنه را باندې پټه پاتې شي.